ملګرو راځئ ملګرو نوره مې سپېره نشته رحمانه لار خطا دی لکه طوفان را رسېدلی ته لکه پښتون در رسېدلی یم زه نور په کته راغی او موږ په نور پسې په پورته روانو سیلانیان بیخي ستړي دي د خوړ شور نورم تیز شو قدمونه نورم درانه شو او غر نورم اوچت شو خو غر که هر څومره اوچت دی په سر یې لار د لار های ملګرو وی ویل د زلفو مغبرې په لو مې وړي ګل چې په ډانډر را ماتېده ویې خندل څه یاران دلته غځېدلي دي وښیه دې پرې کمرو کې سملی لکه سملی ملګرو زه دا نه وایم چې موږ په لومبۍ قافله کې راغلو ځکه چې دا په ریا کې راځي خو د فزیکل اکسرسایز دا کمال دی تاسو به اکثر ما وینئ تبات کې پېښور کې زه هلته هم اکسرسایزز کومه د هغې کمال دی چې د لومبۍ قافلې لومبي غړي موږ وو دا دوه نور راله شاته دوه نور را روان دي میا صاحبو وایي چې دوه خاله دې شنه دوه پرنجو تور دوه او دوه څلور دوه سترګې نرګس دوه روزې دې لور دوه او دوه څلور لږ به زو راځو خوند د مینې بیا وګوره اشنا دوه قدمه زه دوه قدمه ته دوه زه ستا په لور دوه او دوه څلور اوس هم کړي رهبر ستا د وادو شمار درومې چې په لار دوه او دوه څلور دوه او دوه څلور دوه او دوه څلور ملګرو تخ بارم خان په لور لا سفر دوامدار دی موږ هغه قافله و چې لاره ته یو غر بل پاتې دی زه بیا هم وایم چې غر که هر څومره اوچت شي په سر یې لار وي او دنګ اسمانه دومره نور پورته شه زما د لوړو ارادو له تا نه سر لګېږي زه زما چوکه زما بتکې او زما بالکې دا به راسره سفر به جاري ما سره اوسئ زما ملګرو یو دوه امیران هم دلته پراته دي مونږ وې که دلته مونږ یوازې راځو د امیر صاحب دلې نه یو ځای کې مونږ هر ځای کې را زمونږ شاته را رواني کله زمونږ په ټپه پسې کله زمونږ په سندره او کله زمونږ په سټیزن جنرل امیر صاحب سلام علیکم امیر صاحب څنګه یې څنګه چل دی ستړی شوې یاره لار ډېره اوږده ده که نه نو څه پته لګي که نه چې لار نوره څومره پاتې را څه ترتیب امیر صاحب د امیران ډېر تکړی په دې سفر کې دا څه وجه ده وظیفې مظیفې خوړلې ګډې وړې ډوډۍ یاره دا ده چې هغه ډېر هیلدي خوراک دی ډېر چاق خوراک دی نو انشاءالله سفر ته چمتو یې مخکې د سفر دعاګانې هر څه دي چوف کړي دي ځان به رسو که نه هی و مولا یو دم را باندې واچوه زه د تورو زلفو تور خامار خوړلی یم راځئ د اکبر باچا لټانو را روان دي ځای په ځای خلک برابر شوي دي خو سفر خو نه پرېږدو که نه هی الله بېشکه چې ډېر لوی هی تخت بهرم خان جیل یا ډنډه اړو نوم نه اخلي نه تاسو کتی شئ دا د واورو چړۍ دي دا په پورته ګورئ په مخه واورې دي او زمونږ سیلانیان را خوشي دي سیلانیانو لوی احتیاط وکئ کمر یې ونرغړوئ وای دغه یو بل سیلانی دی څه سیلانیان کته د ګیر چاپېره تاسو ګورئ دا واورې پرتې دي واورې یه قدرمنو چکرې سیلونه دا د سر په بدله دي چې سر ساتې خاورې به وکړي دیدنونه دیدن د سر په بدله شي منمه ای په کارزنه لاره تګ دی خو خوشحال یم د لارې په هر ګام باندې تندک وهم او خاندم او خالونو نه په مخ باندې غونچک وهم او خاندم د بعضې خلکو زړونه کلک وهم او خاندم ملګرو دا یو صفت زما په ټول ټیم کې دی چې کمیټډ دی ډیوټډ دی په ژوندانه کې اباسین غوندې تیزي پکار ده دا زندګي لکه د واورې سوړ مزاج نه غواړي دا د واورې چړۍ د خیال کوه واردن صاحب ورخښ پکې نه شو موږ اوس د واورې په چړۍ راخښ شو هغه بره اوبه به تاسو وینئ دا د ډنډې نه را روانې دي موږ ځان سره دا کلکه پخه ژمنه کړې وه چې ډنډه که هر څومره لرې موږ به ځو ډېر ملګري واپس هم شو څه نور ملګري ډېر ملګري
د برج باندې نه د شپې چې کوم دی واپس یې کوچ وکړو خو موږ لیونی په دې نه یو چې تاوان دی پکې اور ته وردانګو که چا ووي چې جانان دی پکې دا یوه قافله را روانه ده هغه نور ملګري دي دغه نور ملګري دي او زه چورلم په دې واوره باندې دا د واورې چړی ده ښه ملګرو موږ چې په کوم ځای روان دا مکمل ګلیشیر د واورې چړی ده ډنډې ته رانږدې شوي خدای به مو رسوي همت او حوصله مو جګه ده دغه د ژوند یو مرام وګرځوئ چې همت څومره لوړي دومره به لوړ مقام ته رسئ چې همت و کمزوری نو د خپل کور چنې ته هم واته ګران دي ملګرو وخت په وخت زه قافلې ته یې به یې ګډوډ موټیویشنل سپیچ کومه حوصله یې جګومه قافلې د یو بل سره د کمپټیشن په ځای پکار ده چې کنټریبیوشن وشي یو بل سره مرسته وشي قافله تر دې ځای پورې چمتو ساتلې ده تر څو چې د چا حوصله ونه غورځېږي ستا حوصله خو نه ده غورځېدلې که بالکل برابر یې قافله ټوله برابر ده ځای رانږدې شو یو ځل بیا تاسو ته باور در کومه چې غرونه زمونږ د خپو لاندې هېڅ هم نه دي همت په دنګو غرونو کې سړکونه دي ویستلي ټول مې یو اعلان واورئ د دې جیل په غاړه که چا معمولي ګندګي هم خوره کړه هغه به د الله هم مجرمي هغه به زما هم مجرمي دا په ریکارډ باندې دا هر څه راځي دا یو پولیتین بیګ چې دی دا موږ دې له خصوصي ایښی دی ټول قومه دا واورئ چې موږ به په هغې کې دا ګندګي غورځو بله خبره زه ملګرو ته دا په ریکارډ راوسته غواړم دلته دومره مینه ده چې هر چا ځان له یو سټینګ راوړی دی یو بسکټ یو سلایس هر سړی بل ته آفر کوي چې جی دا واله دا وخوره خو تا سره خو خپل شته دی میسر هر چا ته موږ دا ویو چې ملګرو په تقسیم باندې څیزونه زیاتیږي رحمان بابا وایي چې خزانه په سخاوت سره زیاتیږي د کوی اوبه چې وباسي بېسیار شي دلته یو بل سره مینه وکئ هر څه ډېر تېر دی د خولې نوړی نیمه کوي د خولې نوړی دا تاسو کتی شئ ټول ملګري په شریکه لګیا دي هغه یوه جوپه ده هغو موږ ته آفر وکړو چې موږ چای او چیني راوړي دي موږ یې په تاسو ختمول غواړو او موږ ورته د زړه نه ووي چې ستاسو دعوت قبول دی موږ یې سکل غواړو سکل غواړو که نه غواړو په تیزه ووایه سکل غواړو که نه غواړو ای اروا وږو تیز وایئ وهلی بر وهلی اوس زه هغه ځای ته راورسېدم کم چې زمونږ منزل مقصود و زه بیا د ملګرو ته دا وایم چې څومره په سخته په مشکل او په محنت چې یو ځای ته لاړ شئ هغومره په هغه ځای کې سکون دی هلته امن دی هلته مینه ده دا هغه تخت بیرم خان جیل لیک یا ډنډه ده د کومې دپاره چې موږ دا دومره لوی مشقت وکړو ګیر چاپیره بلها سیلاني راغلي دي سیلګري راغلي دي د دې ډنډې په اړه باندې ډېرې خبرې مشهورې دي څوک وایي چې د بهرم خان شهزاده ته د اوسۍ په شکل کې یوه ښاپیرۍ راغلې وه یوه جینۍ راغلې وه بیا هغه لاندې دا کم تخت چې دی چېرته چې موږ دمه وکړه او لار رانه خطا شوې وه چې هغه دغلته دمه ایښې وه او بیا په دې لاره باندې هغه مخکې تللی و زه به د دې ډنډې په غاړه باندې یوه خبره تاسو ته کول غواړم هغه ډېره مهمه ده هغه دا ده چې دا نیچر دی دا د قدرت غیږه ده چېرته چې هم تاسو د قدرت غیږې له لاړ شئ هلته که څومره هم تاسو ستړي شوي یئ تاسو یو مزل کړی یوه ستړې کړي هغه ټوله ستړې ستاسو نه د قدرت دا غیږه جذب کي رای کاږي خو په دې کې پیغام زما ټولو سیلانیانو ته ټولو وطنوالو ته بلکې ټولو انسانانو ته دا دی چې په نیچر کې ډسټرکشن مه کوئ نیچر خرابوئ مه دا که د قدرت غیږه ده دا که بیا انسان دی الله تعالی جوړ کړی دی نو هغه هم د الله تعالی یا د نیچر یو شاهکار تخلیق دی هغه سره هم زیاتې یا د هغه زړه ماتول یقین وکړه په دې باندې نیچر خفه کیږي دغه ټول نیچر زمونږ دی دا چاپیرچل زمونږ دی په دې نیچر کې چې کومه مینه ده کوم رښکون دی هغه په دې بنیاد باندې دی چې دا اوریجنل دی دا سوچه دی دا خالص دی که چېرته موږ په نیچر کې د ډسټرکشن کوشش وکړو نو بیا به دا نیچر واپس موږ له یو څپېړه راکوي کووډ 19 هم د نیچر د ډسټرکشن یو شکل دی چې موږ ځنګلې کټ کړي داسې قسمه تالابونه لیکس یا جیل چې دي هغه موږ خراب کړه ګنده کړه نو راځئ چې د دغه تخت بارم خان جیل نه دغه ژمنه دغه واده وکړو چې خپل قدرتي ښکلاګانې چې څومره دي دا به نورې ښایسته کوو دلته به سیلانیان راولو او دلته به ایکو ټوریزم یا سسټینیبل ټوریزم چې دی هغې ته وده ورکوو موږ به د دغه ټولو ښکلاګانو نه خوند والو
دلته به ټپې وکړو، دلته به سندرې ووایو، دلته به د دغه نیچر سره مینه وکړو. او افسر افغان ته اجازت راکوئ. د لوی الله په امان.